او یو سړی و ډېر لویه دنیا الله ورکړې و مال دولت یې ورکړی و یو زوی الله ورکوي د دا یوه زوی سره به دا پلار و مور داسې ګرځېدل چې په وږو کې به یې ګرځوئ سره د دې چې هغه بچی ځوان و بیا کله کله خبرې داسې راتللې بابا موټر ولې نه راکوې پلانی موټر ولې نه راخلې پلاني ځای کې دکان ولې نه راخلاصوې یا زه داسې روان یم دوبۍ له روان یم کابل له روان یم په پکنیک روان یم باید چې ته ماته اجازه راکړې مه کوه زویه داسې مه کوه بیا زوی راولاړ سو پلار یې وواهی د پلار تر خوله بیا وینې بهېدلې بیا خالي اسمان ته کتل ولی الله ما خو ډېر نازوي دا زما بچی بیا خلکو ته ویلې ما خو ډېر په دعاګانو له الله غوښتي و دغه زما زوی دغه دی خپل پلار خوله یې ورمینې کړې وه او سره د دې چې دا زوی پر دې پښیمانه هم نه و نو ولې پلار زما سره داسې کوې قاضي حمیدالله جان صاحب زموږ استاد و د ګوجرانوالۍ ډېر زورور علم الله ورکړی و هغه به فرمایلي ول دا یو زوی چې الله و چاته ورکړي دا یې نو پلار یې دا نو بیا زوی نه وي دا پلار یې ولې نو پلار خو ډېر د زړه درد دی نو هغه وایي زما یو زوی دی چې الله یې راپرېږدي هغه دومره چپه شي چې اخر بیا د هغه پلار څه وایي وایي کشکې الله نه وی راکړی